السلام علیکم محترم افغانانو. لکه څرنګه چې تاسو په تصویر کې ښکاري دا هغه موټرې دي چې په دې 20 کلونو کې د ډیرو پیسو سره دا په خپلو ځایونو کې ولاړ و او هیڅ خدمت دو ورته نه دی کړی. نن الحمدلله د کابل ښاروالۍ په اساسي ډول سره او ښه طریقه سره او په چټکتیا سره دا سړکونه هغه ترمیموي او جوړوي. الحمدلله ټول افغانان په دې شته دولت باندې افتخار کوي، فخر کوي چې په واقعا د افغانانو او د اصیل افغانانو په لاس کې دا دولت ولوید. ان شاء الله ټول افغانانو ته اطمینان د دې ورکوو چې څرنګه چې لازم وي خدمت د افغانانو لپاره زموږ مشران به ان شاء الله اجرا کوي او کوي به. د 20 کلو کې دوی جوړ نه کړل، الحمدلله نن زموږ هغه ضعیفه دولت ټول برابر کړل، ترمیم کړل، جوړې نه وي او د کابل ښکلا به ان شاء الله په ډیر کم وخت کې 15 کلونو کې تاسو ته زه چیلنج درکوم، افغانستان نه به سویزرلینډ جوړي، ملک اتفاق او اتحاد جوړي. د ټولو افغانانو همدارنګه د کابل میشتونه غواړم چې د کابل ښاروال ته باید تاسو د سرو زرو میډال ډالۍ کړئ. په حقیقت د کابل ښاروال افغانانو ته وښودله چې موږ د خپل ولس د منطقي د خاورې لپاره وفادار یو او د صدق له لارې به انشاءالله د دوی کومک کوو. او ځینې هغه اشخاص چې وایي په اسلام کې مالیه نشته دی، محترمو ستغه مالیه چې تاسو یې ورکوئ دا دغه ځان ته چې همیشه تاسو ته صدقه جاریه ګرځي او دا به تاسو ته د آخرت کې انشاءالله د دې معلوماتو چې ځینې مسلمانان په راحت کې به دې لاره تېرېږي په دغسې ځایونو باندې استعمالوي چې عام المنفعه ځایان وي. نو د دې دولت قوي ملاتړ وکړئ. الحمدلله تاسو په الله یقین وکړئ لکه زما خپل کور چې جوړېږي دومره ورته خوشحاله یم. دا وګورئ اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی، خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې